او کتاب او کتابچه د کلیوالې په لاسو کې کتاب او کتابچه د کلیوالې په لاسو کې سلام دی د چینار ونې میوه نیولې وه او یو چا راته کنځل وکړل زه غلی ورنه تېر شوم یو چا راته کنځل وکړل زه غلی ورنه تېر شوم او ګونګ نه وم له خبرو مې روژه نیولې وه او ونه وه په مکتب کې یوه توره انجلۍ وه ونه وه په مکتب کې یوه توره انجلۍ وه کرۍ ورځ به یې مخ ته عینه نیولې وه یو غم دا و چې هر ځای به نازوانه خرڅولو بل دا و چې بیخي به یې ارزانه خرڅولو د غلا د شي په نرخ به یې پیزوانه خرڅولو او هم به په کالدارو بې وجدانه خرڅولو د کور د سامانونو پر سر وږي تږي ناست و د ښار په سړکونو یې جانانه خرڅولو د زریات قدرمنو لیدونکو په دې امید چې ټول به راته ښه وایي او د ساعت په قلوکو به وایي په نننۍ بنډار کې راسره داسې یو شخصیت نستی کوي چې هغه د هیڅ تعارف او صفت محتاج نه دی کله چې هاشمي صاحب راسره میلمه دی نو هاشمي صاحب په باره کې به تاسو ته تر ما ښه معلومات وي چې هاشمي صاحب څه ډول شاعري کوي څه ډول شعر لري او څومره ښه خیال لري نو راځئ دغه پروګرام موږ سره تر پایه وګورئ ملتیا مو وکړئ امید ده چې دغه بنډار به تاسو حتما خوښیږي هاشمي صاحب محترم د زریات په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایي ستړي مه شئ ډېره مننه جوړ په خیر ستړي مه شئ تاسې ستړي مه شئ ښه راغلی خپلې نیکې سلامونه د تاسې د دغې پاڼې قدرمنو کتونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به روغ او جوړي او د ښه صحت خاوندان وي نو ډېره مننه هاشمي صاحب موږ لپاره د ویاړ خبره ده چې تاسو غوندې شخصیت موږ سره په پروګرام کې نستی لري نو لیدونکي به ډېر خوښ وي ځکه چې ستاسو شاعري دوی دغه فیسبوک د ول له لارې تعقیبوله نو دوی به هم نن خوښ وي هاشمي صاحب مخامخ ورته ناست دی او شعرونه به ورته وایي نو زه خو وایم چې مخکې د شعرونو څخه که لږ د خپل ځان په باره کې لږ د خپل شناخت او تعارف په باره کې لږ دوی سره معلومات شریکې بیا به شعرونه درڅخه اورو مننه ډېره مننه خیر ویسې قیس یم قیس هاشمي نومېږم د تقریبا شاوخوا د شاعرۍ په برخه کې به درته وایم چې شپږ کتابونه مې چاپ شوي دي شعرونه یوه لا تر چاپ لاندې ده دا نږدې وخت کې به چاپ شي او آزاد کاروبار کوم زرنج والا یم خو تاسې مې زرنج ویني په ځینې شعرونو کې راځي د دې تر څنګ په شاعرۍ باندې اخته یم نو خوشحاله یم دغه سړی یم نو دغه شی یم ستاسې قیس یم زمونږ د سر تاج یې هاشمي صاحب نو لیدونکي به په تمه وي چې ستاسو د خولې څخه ښایسته ښایسته شعرونه واوري نو سمه راوړې وي څه درسره د ارشاد درڅخه اوري سمه ده زه به یو غزل ووایم تازه مې لیکلی وی خوار پروت و د سایکل ټایر یې په ښه نیولې خوار پروت و د سایکل ټایر یې په ښه نیولې وه او یو تیر شو ورنه بل ورته کامره نیولې وه خوار تیر شو د سایکل ټایر یې په ښه نیولې وه یو تیر شو ورنه بل ورته کامره نیولې وه او ما دا فکر کاوه چې ما هغه نیولې وه په غېږ کې مې بېګا خپله سایه نیولې وه ما دا فکر کاوه چې ما هغه نیولې وه په غېږ کې مې بېګا خپله سایه نیولې وه او سهار بیلچه په لاس د پوهنتون استاد روانو سهار بیلچه په لاس د پوهنتون استاد روانو یو ځای د بدرف ساه په ټیکه نیولې وه سهار بیلچه په لاس د پوهنتون استاد روانو یو ځای د بدرف ساه په ټیکه نیولې وه واده و پردې ښکته وې د بس د کلکینانو واده و پردې ښکته وې د بس د کلکینانو د شا د سیټ جنۍ مخ ته چمبه نیولې وه واده و پردې ښکته وې د بس د مو کلکینانو د شا د سیټ جنۍ مخ ته چمبه نیولې وه او څو شمې مو کړې بلې د توشکو تخت مو جوړ کړ د توشکو تخت مو جوړ کړ ښه شپه وه په وطن مو سالګیره نیولې وه څو شمې مو کړې بلې د توشکو تخت مو جوړ کړ
ښه شپه وه په وطن مو سالګیره نیولې وه او یو چا راته کنځل وکړل زه غلی ورنه تېر شوم یو چا راته ښکنځل وکړه زه غلی ورنه تېر شوم او ګونګ نه وم له خبرو مې روژه نیولې وه بیا نو یو چا راته کنځل وکړل زه غلی ورنه تېر شوم ګونګ نه وم له خبرو مې روژه نیولې وه او ونه وه په مکتب کې یوه توره انجلۍ وه ونه وه په مکتب کې یوه توره انجلۍ وه کرۍ ورځ به یې مخ ته عینه نیولې وه او ونه وه په مکتب کې یوه توره انجلۍ وه کرۍ ورځ به یې مخ ته عینه نیولې وه او کتاب او کتابچه د کلیوالې په لاسو کې کتاب او کتابچه د کلیوالې په لاسو کې سلام دی د چنار ونې میوه نیولې وه کتاب او کتابچه د کلیوالې په لاسو کې سلام دی د چنار ونې میوه نیولې وه او د قیس رنګ تښتېدلی و د کلي هلکان د قیس رنګ تښتېدلی و د قیس رنګ تښتېدلی و د کلي هلکانو یوه په بل له ټوکو توفانچه نیولې وه ډېر ښه کلام مننه شمي صاحب مسلسل درته څه واورو یو بل نوی غزل دی دا به م ویم وی دا و څنګه شفقت په اولادونو دا و څنګه دا و څنګه شفقت په اولادونو چې خواړه به دې رشوت په اولادونو دا و څنګه شفقت په اولادونو چې خواړه به دې رشوت په اولادونو چا عصري او چا دیني زده کړې پې وکړې چا زده نه کړ انسانیت په اولادونو او چا عصري او چا دیني زده کړې پې وکړې چا زده نه کړ انسانیت په اولادونو د دې ټول جهان بدبخته پلار هغه دی څوک چې حق خوري د ملت په اولادونو او دا و څنګه شفقت په اولادونو چې خواړه به د رشوت په اولادونو د دې ټول جهان بدبخته پلار هغه دی څوک چې حق خوري د ملت په اولادونو نفقه یې وروره فرض ده مګر پام چې نفقه یې وروره فرض ده مګر پام چې خراب نه کې آخرت په اولادونو په خندا یې پښیمان که له بدیو خیسه مه کوه مینت په اولادونو یو غم دا و چې هر ځای به نازوانه خرڅولو بل دا و چې بیخي به یې ارزانه خرڅولو د غلا د شي په نرخ به یې پیزوانه خرڅولو او هم به په کالدارو بې وجدانه خرڅولو یو غم دا و چې هر ځای به نازوانه خرڅولو بل دا و چې بیخي به یې ارزانه خرڅولو د غلا د شي په نرخ به یې پیزوانه خرڅولو او هم به په کالدارو بې وجدانه خرڅولو د کور د سامانونو پر سر وږي تږي ناست و د ښار پر سړکونو یې جانانه خرڅولو موږ خپله غلامي وه غوره کړې کنې دا چې انسان وزي او ته چې انسانه خرڅولو موږ خپله غلامي وه غوره کړې ګنې دا چې انسان وزه او ته چې انسانه خرڅولو او نصیب د ځواني وکړي په انجونو مو د خرڅ کړي نصیب د ځواني وکړي نصیب د ځواني وکړي په انجونو مو د خرڅ کړي کورونو د یوسف غوندې ښایستجانه خرڅولو ډېر ښه شمي صاحب او یو غم دا و چې هر ځای به نازوانه خرڅولو بل دا و چې بیخي به یې
ارزانه خرڅولو، د غلا د شي په نرخ به پیزوانه خرڅولو او هم به په کالدارو بې وجدانه خرڅولو. د کور د سامانونو پر سر وږي تږي ناست وو، د ښار په سړکونو یې جانانه خرڅولو. او نصیب د ځواني وکړي په انجونو مو د خرڅ کړي، کورونو د یوسف غوندې قیس جانه خرڅولو. هاشمي صاحب ډېره مننه ده چې تاسو مصروف یې، خو د وروستۍ برخه کې هغه مسافر ملګري چې دې وخت کې موږ د سکرین پر شا باندې ګوري، او خاص کر سید شاه انتظار صاحب، صدیق الله صدیقي صاحب، چا چې موږ ته د دې ځای د راتګ زمینه مساعده کړه او ستاسو غوندې ښکلو شخصیتونو تر څنګ یې موږ راوستو، نو د هغې په شمول د ټولو مسافرو ته یو وروستی غزل ډالۍ درڅخه اورو، بیا پروګرام روان کړو. ښه د اختر په شپه مې یو غزل لیکلی دی، دا چې زه مسافر یم، په مسافرۍ کې مې لیکلی دی. مورې بیخي سخته ده ستا جدایي سخته ده، مورې بیخي سخته ده ستا جدایي سخته ده، او مسافري سخته ده که خودکشي سخته ده. مورې بیخي سخته ده ستا جدایي سخته ده، مسافري سخته ده که خودکشي سخته ده، او د بل بنده مې مه کې ستا بندګي سخته ده. د بل بنده مې مه کې ستا بندګي سخته ده، مسافري سخته ده که خودکشي سخته ده. مورې بیخي سخته ده مسافري سخته ده، ستا جدایي سخته ده، او بدي اسانه کار ده، قیسه نیکی سخته ده. بدي اسانه کار ده، قیسه نیکی سخته ده. ونو بدي خو یو بل به د ورځې زر کسه خوابدي کولی شو، خفه کولی شو، وهلی شو، کنځلې ورته کولی شو، مګر د یو چا زړه له لاسه راوړل ثوابونه ګټل دا ډېر سخت کار. نو ډېره مننه هاشمي صاحب دا چې مونږ ته مو وخت راکړ، زموږ بلنه مو قبوله کړه. په دې وروستۍ کې که لیدونکو ته څه پیغام لري په لنډو کې، نو دا درڅخه اورو، بیا پروګرام روان کړو. ډېره مننه. بس ما چې درک کړې په دنیا کې بله هېڅ ستونزه نشته. د مینې کمای ده، یو بل ته مینه ورکوي، یو بل ته ناز ورکوي. دا دنیا ډیره لنډه ده، په جنگ، په جنجال، په خفګان، په ویر، په غم، په دې نه ارځي. بس مینې ته پیدا ده. مسلمانان باید چې د یو بل سره مینه وکړي، د یو بل په درد باندې وخوري. ډیره مننه. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. ډیره مننه. لیدونکو دا و د قیس هاشمي صاحب سره یو کوچنی ادبي بنډار. تر بل دغسې بنډاره موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت او ښې چارې.